تازه خبر په هرات کې یو ځل بیا مرګونې زلزله شوې. رسنۍ په هرات کې د تیرې مرګونې زلزلې په څیر بیا زلزله شوې. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیوسینسي تحقیقاتو مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 40 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومترۍ ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زنده جان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات واړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونه پورې 1294 تنه او د ټپیانو شمیر 1608 دی. همداراز ویل شوي چې په زنده جان ولسوالۍ کې 415 کسان ترې تم دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.